ای شاعرانو تاسو دا هر څه د څه لپاره کوئ؟ د سسته شهرت د لږ شهرت دپاره؟ دا شهرت دی په تاسو باندې بلا وګرځي، لعنت دی په داسې شهرت او په داسې شاعرانو باندې چې د خپل شعر زینت چې دی هغه په ملا او په مسجد او په حرو په جنت باندې برابري. ای غیرتمندو پښتنو راپاڅېږئ د دې خلکو. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. محترم ورونو، زموږ په معاشره کې په دې پښتنه معاشره کې د ډیر وخت نه دا شاعران چې کوم دي دا په یو نه یو طریقه باندې اسلام ټارګټ کوي په خپلو شعرونو کې، کله مولا، کله مسجد او کله نور داسې شاعر د اسلام چې دی، مقدسات د اسلام چې دی هغه ټارګټ کوي. اوس یو څو ورځې وړاندې د چرسدي یو شاعر چې دی په خپلو شعرونو کې د جنت او د حورو د دې سپکاوی کړی دی او داسې الفاظ استعمال کړي د حورو دپاره، د جنت دپاره چې هغه د یو مسلمان په ژبه باندې هیڅکله هم نشي راتلی. یو مسلمان دا جرأت نشي کولی، تر اوسه پورې انسانانو هغه کتلی نه دی. هغه مخلوق، دا بدبخته انسان د خپل شعر دپاره، د خپل شعر زینت دپاره په حورو پسې خبرې، په جنت پسې خبرې. موږ نه جنت او حور پاتې نشوي. ای شاعره، قسم په الله دا یو څو ورځې ژوند دی، بیا به الله سبحانه وتعالی ته ورځي او د دې هر څه حساب به ورکړي. په دې دنیا کې د لږ شهرت دپاره، د سسته شهرت دپاره تا نه جنت او حور پاتې نشوي، تا نه مولا او مسجد هم پاتې نشه. په دې خبرو باندې خو به ته لږ شهرت حاصل کړي، بیا به وتښتي اروپا ته یا امریکې ته. لیکن هغه ژوند چې هغه نه ختمېدونکی ژوند دی، هغلته بیا دا ستا باداران دا هیڅ هم نشي کولی او دا ستا د خولې نه چې کوم دا یو یو لفظ راوځي دا لیکلی کېږي. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. د دې یوې یوې خبرې حساب به ورکې. ای ظالمه، ته چې کله اسلام ټارګټ کې، کله عالم ټارګټ کې، کله مسجد ټارګټ کې، کله جنت او کله حور ټارګټ کې، د هغې نه مخکې لږ سوچ وکړه، لږ فکر وکړه چې یوه ورځ داسې ده چې ته به الله سبحانه وتعالی ته مخامخ ودرېږي، د دې هر څه حساب کتاب به ورکې. ای شاعرانو، تاسو دا هر څه د څه لپاره کوئ؟ د سسته شهرت، د لږ شهرت دپاره؟ دا شهرت دی په تاسو باندې بلا وګرځي، لعنت دی په داسې شهرت او په داسې شاعرانو باندې چې د خپل شعر زینت چې دی هغه په مولا او په مسجد او په حورو په جنت باندې برابري. ای غیرتمندو پښتنو راپاڅېږئ د دې خلکو خلاف. دا ستاسو دین توهینوي، ستاسو د دین سپکاوی کوي، ستاسو د اسلام سپکاوی کوي. دا خلک په دې معاشره کې مه پرېږدئ. زه حیران یم چې زموږ د پښتون په معاشره کې چې پښتون د غیرت په نوم باندې یادېږي، پښتون چې دی په دین اسلام باندې خپل ځان قربانوي او په داسې معاشره کې داسې یو ګنده بوټی را زرغون کېږي او هغه په میډیا باندې سر عام د دین اسلام سپکاوی کوي او موږ هم داسې ناسي. د وخت حکمران له دا پکار دی چې زر تر زر دی له سزا ورکړي او یو عبرتناکه سزا ورکړي چې بیا بل څوک جرأت ونه کړي چې په اسلام پورې، د اسلام په شاعرو پورې خندا وکړي. ای شاعرانو، چې کله تاسو دا قسم زبان استعمالوئ، د دې نه مخکې یو من مخکې لږ سوچ وکړئ، لږ فکر وکړئ چې تاسو ټول به الله سبحانه وتعالی ته ورګرځئ، بیا به څه جواب ورکوئ؟ والله العظیم بیا چې تاسو هیڅ شی هم نشئ خلاصولی. د یو څو ورځې ژوند دپاره، د لږ شهرت دپاره خپل آخرت مه بربادوئ. د الله سبحانه وتعالی نه ویرېږئ، د الله د عذابونو نه ویرېږئ او د دین سپکاوی مه کوئ.
دا ورځ لنډه نه ده چې بیا به الله سبحانه وتعالی ته مخامخ کیږي او د ذرې ذرې حساب به ورکوئ، بیا به ډېر ارمانونه ډېر افسوسونه وکړي.